1400 کاله مخکې قرآن کریم وعده خلافي د کفارو عادت ګڼلی دی. اوس هم په کافرانو هېڅ باور نه دی. هر رقم تړونونه چې سره امضا کوو، هر رقم قراردادونه چې سره امضا کوو، باور نشته باندې. د بې باورۍ په فضا کې به ورسره امضا کوي مسلمانان. د حدیبیې صلح نبی کریم علیه السلام د مشرکینو سره وکړل. د 10 کالو دپاره جنګ نه کوو سره، د 10 کالو دپاره. یو فریق مسلمانان دي چې د مدینې منورې څخه ورغلي دي. نبی کریم علیه السلام د 1500 صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم زیات کم د عمرې احرام یې وتړی. د ذوالقعدې میاشت وه، روان سول مخ پر مکې مکرمې باندې. حدیبیې مقام ته چې رسیږي، مشرکین حال ورته رسي چې نسي راتلی. تسلط د دوی و د مکې. هجرت 6 کال دی، مکه په 8 کال فتح کیږي. خیر خوا خبرې سره اوږدې دي. نبي کریم خبره دغه ځای ته راغله چې سیده سوله سره کوو. د صلح ډېر سخت شرطونه راغله، دومره سخت شرطونه راغله. نبی کریم علیه السلام ویل زه منم. زموږ خلک نن سبا تلواره کوي، ها دی و ها دی و دا دی. یو شرط د حدیبیې په سولې کې دا راغی، زورور و کافران. د مکې مشرکین ورته وویل چې ګورئ مسلمانانو، هر سړی چې د مدینې منورې څخه العیاذ بالله مرتد و کافر سو، موږ ته راغی مړی بیا په لاس نه درکوو. ستاسې سړي چې و تسته د بغاوت بیرغ پورته کړي، موږ ته راغی مړی په لاس نه درکوو. نبي کریم علیه السلام سید خطرناک شرط دلته راغی چې د مکې مشرکینو نبی کریم علیه السلام ته وویل چې ګوره ای محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، هغوی رسول الله نه ورته ویل، که چیرې یو کس په مکه کې مسلمان سو او زموږ د خوا څخه درغی تس ته، تس به دا سړی لاس تړلی موږ ته راکوي په لاس. نبی کریم علیه السلام السیده حضرت عمر رضی الله عنه په دغه حالت کې په احساساتو کې راغلل. یا رسول الله دا ته څه کوې؟ دا څنګه شرط ورسره امضا کوي؟ یو سړی د مکې څخه مسلمان کېږي، مدینې ته راځي او موږ یې بېرته کفارو ته لاس تړلی په لاس ورکوو. نبی کریم علیه السلام ویل تلواره مه کوه. واوره عمره، که د مدینې منورې څخه یو مسلمان کافر کېږي العیاذ بالله مکې ته ځي، موږ ضرورت نه ورته لرو چې مرتد سو هغه ووتی زموږ د لرسه، نو تی بالا څه کوي چې راغواړي؟ زموږ خو مخلصین په مدینه کې پکار دي، زموږ خو سوچه مسلمانان په مدینه کې پکار دي. هغه ویل یا رسول الله چې مسلمان سي هغه څه به کوي؟ ابو بصیر راغی. نبی کریم علیه السلام مشکل نسته، الله پاک لار ورته راباسي. د حدیبیې صلح وسول، نور شرطونه هم وه. یو شرط دا و چې 60 کال به ته ځې عمره به نه کوي، آینده کال به راځي. نبی کریم علیه السلام چې مدینې منورې ته راغی، که ګوري چې ابو بصیر نامې کس راغی، ابو بصیر نامې کس راغی، په مکه کې مسلمان سوی دی، سیده راغی چیرې مدینې منورې ته. هغه کسان چې د صلح نمایندګان وو، هغو نبی کریم علیه السلام ته وویل چې دغه دی دستي اوس معلومېږي چې تاسې په لاس راکوي که نه راکوي. داسې لاس په لاس معامله ده. نبی کریم علیه السلام چې ورته وکړلو مشکل نشته بوځ. د 2 کسه کافرانو په لاس یې ابو بصیر ورکوي. تر مدینې منورې چې راووتل، یو ځای واړول، 2 کافران دي، یو دا بندي ورسره دی، ابو بصیر نامې کس. دوی سره کښېنستل، خرما یې راواخیستې خوړلې. ابو بصیر دا یې ورته وایي دا څه ښایسته توره دي ده، خورا خوندوره توره رامنمیږي، خو یې پلار راوښی. هغه هم په لاس ورکړه. هغه چې ورکړه ده ورسره خیر کړه، د ده کار ښې ور وکړي. د ده کار چې ور وکړي یا بل په اواز سو، سیده راغی مدینې منورې ته. نبي کریم علیه السلام چې ورته وکتل، دا سړی یو چا بیرولی دی. هغه راغی نارې کړي چې یو ملګری یې رامړ کړي او زه دا یم په ځغستا رالم، ما موجنې راپسې دی. ابو بصیر چې راغی په پسې دی، خلکو ورته وویل چې مه راځه، خو بېرته په لاس ورکول کېږي، دا یو عهد دی چې سوی دی. ابو بصیر ولاړی د دریاب غاړې ته. بس ترتیب دا جوړ سو چې د مکې مکرمې څخه هر څوک مسلمانېدی، بیا مدینې منورې ته نه راتلي، موقت وخت لپاره تلي ابو بصیر خواته. ابو بصیر خپل د
ملګري پیدا کړل 20 30 50 هر څو ملګري چې پیدا کړل هغوی هلته خپل ځای ته خپل ځان ته قرارګاه جوړ کړه وطاقې جوړ کړي د مکې مکرمې د کافرانو قافلې چې به تلي ورتلې هغوی به راګرځولې هغوی به شکولې په اصطلاح هغوی به راګرځولې غنیمت کولې بیا ته بیا اخیستل مالونه بیا اخیستل خپله د مکې مشرکینو حال راواستوئ چې موږ تر دغه شرط تیر یو زموږ د پاسه چې هر څوک درغې نور بلا مشکل نسته هغه ستسې دي خو اوس دا خلک د دغه ځای ایسته کړي زموږ یوه قافله زموږ یوه قافله نه یو کاروان زموږ تجارتونه ګر غیر محفوظ دي چې دا را روان سي بیا دوی هغه دي د کار ایستلي هغه چې نبي کریم علیه السلام بیا خط پر واستوي ابو بصیر او د ده ملګرو ته چې رسي وایي د نبي کریم علیه السلام خط چې ور ورسېدي دی وایي د نزع پر حالت مریض نو د نبي کریم علیه السلام خط یې وایي مچ کوي پر سترګو یې کښې شو بیا پر سینه کښې شوی هغه چې دی وفا سه نور ملګري راله نو تر چیش پورې خبر راله عهد وفا د 10 کالو دپاره صلح وسول چې جنګ به نه سره کوو لیکن 3 کاله بعد مشرکینو هغه تړون مات کړي هغه کړی قرارداد د تړون عهد یې مات کړي بنو خزاعه قبیله د مسلمانانو ملګري اسول بنو بکر قبیله د کفارو ملګري اسول یعنی بنو بکر کافران د مسلمانانو ملګري وه دغه د کافرانو چې د مکې د خلکو چې په دوی به څوک کار نه لري بنو خزاعه د مسلمانانو ملګري وه چې په دوی به څوک کار نه لري پیښه داسې وسول چې د شپې په مابینځ کې یا د شپې د خوا بنو بکر قبیله راولاړه سول پر بنو خزاعه قبیلې حمله وکړل غدر یې وکړي د مکې مشرکینو سړي ورکړل وسلې یې ورکړلې هغه و چې هغه کړی عهد تړون یې مات کړي نور هغه د 10 کالو دپاره چې کومه سوله سوې ختمه سول د هجرت په 8 کال نبي کریم علیه السلام پر مکې مکرمې حمله وکړل مکه مکرمه فتح سول که کافران 10 کاله پر دې خپل عهد و پیمان باندې درېدلي وای 10 کاله به نوره مکه د دوی په لاس کې وای دا یې ماتول دي نو عهد تړون ماتول علماو لیکلي دي چې دا د نفاق او د کفر خاصه ده په مسلمان کې باید وعده خلافي رانیسي پر عهد وفا کول دا د کامل مؤمن علامه ده وعده خلافي کول وعده خلافه جوړېدل دا د نفاق علامه ده یعنی که موږ خو داسې نور ته منافق سولې مرګ دې روا دی یعنی د عملي نفاق نشي دی کافر نه سو ته وایي چې پلانکی کافر سو وعده خلافه سو دغه عمل چې دی دا د نفاق عمل دی دا د اسلام سره په ټکر کې عمل دی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا د نیکۍ اعمال او د بیر په اعمالو کې یو عمل داري څوک پر کړي وعده باندې وفا وکړي ما در ټول د کاروبار والا خلکو څخه تاسې پوښتنه وکړئ دغه شی په کاروبار کې ډېر ښه په کار راځي نن څوک چاته پیسه نه ایسي شوی ولې څه پېښه بیریږم را څه وبېخوري خبره نسي ورته کوي بیریږم را افشا بکړي کاروبار نسي ورسره کوي پور نسي ورسره کوي مشکل شي والموفون بعهدهم چې دغه ماده نسته نه په مسلمانانو کې که یو په چا او چا کې